د خبریال ویبپاڼې درنو لیدونکو، لوستونکو او اوریدونکو جوړ په خیر. زه امینه عزیزي یم او د نن خبر دا دی چې سږکال د ښځو د زور زیاتي او 50 پیښې ثبت شوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په روان لمریز کال کې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي او 50 پیښې ثبت شوي دي. د یاد وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي دا ارقام د تیر کال په پرتله یو څه زیاتوالی ښیي. وردګ د ارقام نن یکشنبه په یوه خبري ناسته کې د 1493 لمریز کال په راپور کې له رسنیو سره شریک کړل. نوموړي څرګنده کړه چې په یاد شمېر ثبت شویو پیښو کې وژنې، جنسي تیري، کم عمره ودونه، ځان وژنه او صحرایي محکمې تر ټولو سختې پیښې دي. د ښځو چارو وزارت مرستیاله وایي د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېرېدو یو ستر لامل کلتوري ستونزې دي. هغې زیاته کړه له ښځو سره د تاوتریخوالي ډېرې پیښې دودیزې ریښې لري. یاد وزارت په خپل راپور کې ویلي په یاد شمېر تازه ثبت شویو پیښو کې ډېری په فاریاب، سرپل، غور، بادغیس او جوزجان ولایتونو کې رامنځته شوي دي. د ښځو چارو وزارت مرستیاله په راپور کې وایي له دوی سره په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي شاوخوا 1000 قضیې ثبت شوي وي. د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو بګونونکې وروستۍ قضیه د مرغومي په شلمه په فاریاب ولایت کې وه چې د لال بیبي په نوم یوه میرمن د خپل میړه لخوا شکنجه شوې وه او اوس هم په روغتون کې بستر ده. یاد وزارت وایي د دې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیول شوي او قضیې ته به رسېدنه وشي. ښځینه فعالانې هم په دې برخه کې د ښځو اړوند پر دولتي ادارو او همکارو مؤسسو نیوکه لري او وایي ډېری وخت ژمنې کوي خو عملي کوي نه. دوی وایي د یادو ادارو کارونه څنګه چې دوی تمه لرله د پاملرنې وړ نه دي او همدا لامل دی چې د هر کال په تېرېدو پیښې زیاتېږي. د ورځې پاتې مهم او وروستي خبرونه د خبریال پر بېلابېلو پتو موندلی شئ.